د لغمان د کرکټ د ادارې په نوښت د مرکز او ولسوالیو په کچه ټورنمنټ پیل شو. یا ټورنمنټ چې نن سهار پیل شو، د کوچیانو د کرکټ ټیم په شمول 7 ټیمونه پکې برخه لري چې یوه میاشت دوام کوي. په یا ټورنمنټ کې هر ټیم به 6 لوبې کوي. دغه ټورنمنټ په کال کې یو ځل پر لار اچول کیږي چې دای 5م پړاو سیالۍ ده. د دې سیالیو هدف ولایتي او همدارنګه ملي ټیم ته د استعدادونو لټول دي. د ټورنمنټ د پیل په مراسمو کې د لغمان د کرکټ ادارې له لوري یو شمېر ژورنالستانو ته د لغمان د کرکټ ادارې د مسؤل میوند مجاهد د یاد ادارې مرستیال محمد جمیل سنګزي، ویان عنایت الله هیرو او یو شمېر نورو ورزشکارانو په لاسونو سینلیکونه هم ورکړل شول. راغلو ژورنالستانو په یاد ټورنمنټ د خوښۍ سربیره ژمنه وکړه چې د ورزش په برخه کې به لا نور ګړندي ګامونه پورته کړي. بل لور ته بیا د لغمان د کرکټ د ادارې مسؤل میوند مجاهد په خپلو خبرو کې وویل چې دغه لوبې به د ورورۍ په فضا کې ترسره کړي او هڅه به وکړي چې له همدې ټورنمنټ نه په ښې استفادې لوبغاړي ملي او ولایتي ټیمونو ته لاره پیدا کړي. د ټورنمنټ د پیل د مرکز او کوچیانو ټیمونو ترمنځ د سیالۍ په کولو سره وشو چې لوبه د 13 منډو په توپیر د مرکز ټیم وګټله. د یادونې چې په نننۍ لوبه کې نصیر سحاق د 94 منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.